السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن 7 والجزور عن 7. رواه مسلم. محترم و مؤمن ورونو، د قربانی متعلق بعضی اهم و ضروری مسائل ذکر کو. حدیث د جابر رضی الله عنه د امام مسلم نقل کړی دی. په مختلف الفاظ باندې دا روایت ثابت دی. امام بیهقی په دې الفاظ مراوړی دی: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. موږ د نبی رسول الله سره وایي اوخ ذبح کړ په عام د حدیبیه باندې په ونه پر همدانه غوا د ونه پر. په عربي لغت کې د اوخ د پاره نحر کلمه استعمالیږي او د عام نورو د پاره ذبح. که اوخ چې دی د دې به یو خوا تلکیږي به نور ولاړې په دریو باندې په دې مرۍ کې وال کېږي. دلته مسله د اهل علم ترمنځ ذکر ده چې اوخ کې څو نفر شریک کېدلی شي. امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه رحمهم الله د دې قول دا دی چې 9 نفر کافي کېږي. بل طرف ته د اعلم التابعین چې ورته وایي سعید بن المسیب، اسحاق ابن راهوی، امام ابن خزیمه، دوی د 10 نفر د پر به هم کافي کېږي. 10 نفر که په اوخه کې شریک شي کافي کېږي. علامه شوکانی دوه قسمه احادیث په دې باب کې راجمع کړي او دا حدیث چې کوم دی حدیث د جابر رضی الله عنه دی براوړي او دی ویلي چې دا په باره اصل کې د هدی په باره کې راغلی کوم چې حجاج د هدی کوي. دلی کړي چې وای دا د هدی په حالت کې په دې کې بدنه او بقره یو شانته دي. خو کدی کې دوه نظیر چې په قربانۍ کې پروا نه کوي. قربانۍ کې پروا نه کوي ار چې د مناسک د حج دي الته بنا ډیری ځکه دغه نقل نشته. ار چې اضحیه ده په دې کې نقل شته دي او 10 کسان په کې شریک کېدل شي. یعنی روایتونه دواړه صحیح دي. کوم روایت چې ذکر شو په دې کې مناسکو د حج ته اشاره کوي. امداري وخت چې دی بته د قربانۍ په اړوند ام استدلال ته کېدلی شي. بل طرف ته نور روایت موجود دي چې پای کې دا خبره ذکر ده چې اوخه په دې کې 10 نفر شریکېدو د جواز دلایل. امام ترمذی، نسائی، ابن ماجه، مسند احمد، امام حاکم دوی روایت راوړی دی. هغه حدیث د عبد الله بن عباس دی او چې فاشترکنا فی البقره 7 وفي البعير 10. موږ شریک شو په غوا کې 9 نفر او په اوښ کې 10 نفر. دا سی روایت دی. نو معلومیږي چې یو هدیه ده او یو اضحیه ده، فرق کې وشو. دا روایت د اضحیه پورې خاص دی او هغه پاسه و چې کوم غیر دوړنه استدلال کېدل شي. دیم روایت په دې بنا باندې چې په اوخه کې 10 نفر شریک کېدل شي. دا روایت امام طبرانی نقل کړی دی. دارنګه مجموع الزوائد کې دی. روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی. دا وی الجزور فی الاضحى عن 10.
اوخ په قربانۍ کې د 10 نفرونو کافي کیږي. اگر کړه دې په سند کې عطا بن صائب دی چې په اخر کې په اختلاط راغلی دی، لیکن د دې روایت په متابعات او شواهد پکې شته. بل دلیل په دې بنا باندې چې په اوخه کې 10 نفر په قربانۍ کې شریک کېدل شي روایت د حسن ابن علي دی رضی الله عنهما. دا وایي چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نلبس اجود ما نجد وان نتطيب باجود ما نجد وان نضحي باسمن ما نجد البقره عن 7 والجزور عن 10. موږ ته نبی رسول حکم کړی چې موږ خسته جامې مزیدار خوشبو استعمال کړو او قرباني په خسته غټ حیوان باندې وکړو چې غوا کې وکسان اوخه کې 10 نفر. دام غټ دلیل دی په دې موضوع کې. څلورم دلیل په دې کې حدیث د رافع بن خدیج دی رضی الله عنه چې نبی له سلام با د غنیمتونو په تقسیم کې 10 ګډان د یو وخ سره برابر و. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجعل في قسم الغنائم 10 من الشاة بعير من الشاء ببعير. نبی علیہ السلام با د 10 ګډانو سره یو وخ برابر و. د دینه دا معلومیږي چې وخ کې 10 نفر شریک